الحاد لغوي تحقیق مونږ ذکر کړو د لسان العرب په حواله سره د امام قرطبي رحمه الله په حواله سره د غسانت کې د محمد ابن احمد الازهري په حواله سره نن د الحاد اصطلاحي تعریف ذکر کوو چې الحاد په اصطلاح کې څه ته ویل کیږي نو پوره وضاحت سره به دا خبره په خپل ذهن کې کینول پکار وي. اول نمبر خبر دا یاد ساتئ چې د متقدمینو په نسبت دی با لفظ د الحاد استعمالېدو د الحاد فی الدین دپاره لفظ د الحاد به د متقدمینو په نسبت دی استعمالېدو د الحاد فی الدین دپاره خو بیا د متأخرینو په نسبت دی دا لفظ خاص شوی دی نو چې دومره تاسو ته معلومه وي چې د متقدمینو په نسبت دی به دا لفظ د الحاد فی الدین دپاره استعمالېدو چې چا هم په دین کې یو کږه لاره اختیار کړله حق په پرېښودو یا به افراط ته لاړې یا به تفرید ته لاړې مثلا یا به تجسیم ته لاړې او یا به چې کوم دی تشبیه ته لاړې او یا به تعطیل ته لاړې یعنی یا به د معطلونو وګرځېدو یا به د مجسمونو وګرځېدو نو حق خو د دې په منځ کې د اعتدال نه افراط یا تفرید طرف ته لاړې نو دته به لفظ د الحاد استعمالو داسې سړي ته به وي فلان کې چې دی نو الحد فلان فلان کې سړي څه وکړو الحاد وکړو نو د متقدمینو په نسبت دی لفظ د الحاد فی الدین کې استعمالېدو بیا متأخرینو دا معنا خاص کړی دا نو ته دا عبارت وای ان شاء الله مخې ته وکړو وایا اصطلاحی مفہوم اصطلاحاً لفظ الحاد سے الحاد فی الدین دین میں انحراف کا مفہوم مراد لیا جاتا ہے جو متقدمین کے ہاں شائع ہے چنانچہ عرف میں اس لفظ کو الحاد فی الدین کے ساتھ ہی خاص کر دیا گیا ہے لہذا جب یہ لفظ بولا جائے تو اس سے دین میں انحراف مراد ہوگا متقدمینو کتابونو کله ګوري دای په کتابونو کې به دین مراد سوی الحاد فی الدین وی نو بیا هغه فرق زوالا چې کوم په دین اسلام کې خو داخلي دي د دین اسلام نه چا خارج کړي نه دي خو البته د اهل سنت نه خارج دي نو پاغي باندې هم اطلاق ته الحاد شوی دی د متقدمینو کتابونو کې امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرماتے ہیں فالملحد هو المنحرف فالملحد هو المنحرف فاسم الحد چې دین هو دا هغه کس المنحرف چې یو طرف ته مایل کیدونکې د انحراف کوونکې د حق نه اوریدونکې د باطل طرف ته ثم بحکم العرف بیا په حکم بیا عرف چې دی نو اغي راول کېدل او اختص بالمنحرف عن الحق الى الباطل دا عرب چې کوم دی نو دا لفظ راواغستو او دای خاص کو د هغه انحراف کوونکي سره چې هغه د حق نه باطل طرف ته وي یعنی اول خدا لفظ یونو هر منحرف ته وي خو بیا راولګي د عرف ته متکلمینو یا دغه د علماو او اغي د لفظ استعمال کو دا هغه منحرف نه چې د حق نه باطل طرف ته وي نو هغه وخت کې مثلا حق اهل سنت واستدغ اهل سنت نه کسوک افراط ته تلید یا تفرید ته تلید نو پاغي باندې هم اطلاق ته شوی دی هغه د ملحد شوی دی تفسیر کبیر سورۃ حامیم سجدہ آیات 40 تلاندی لیکلی دی یعنی ملحد اصل میں یعنی ملحد اصل میں انحراف کرنے والے کو کہا جاتا ہے اور عرف میں اس لفظ کا استعمال حق سے باطل کی طرف انحراف کرنے والے پر ہوتا ہے دا یو حواله شولا چې متقدمینو په نسبت لفظ د الحاد فی الدین لپاره استعمالي دویمه حواله الشیخ اسماعیل حقی البروسی اسی طرح الشیخ اسماعیل حقی البروسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم خص فی العرف بالانحراف عن الحق الى الباطل یا دا خاصو په هغه انحراف چې د حق نه چاته وي باطل طرف ته بیا د حق نه باطل طرف ته انحراف وضاحت کوي په تفسیر سره ای یمیلون عن الاستقامه چې کوم مستقیم او دا استقامت والانا او دا مضبوط لارنا چې کوم حق ته مدلل مزین بالدلائل لاغین سشو انحراف په تفسیر روح البیان کې سورہ حامیم سجدہ دغه آیات تلاندې لیکلي پھر اس لفظ کو عرف میں حق سے باطل کی طرف انحراف کرنے والوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا یعنی ان لوگوں پر اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے جو دین کی درست راہ سے پھر جاتے ہیں بس عصر حاضر کې د دې څه مراد دی نو ګوره مخکې د الحاد لفظ خو دغه لپاره استعمال دي اوس خو چون کې موږ په دې عصر کې نو زموږ په عصر کې د الحاد نه څه مراد دی او دا لفظ د الحاد د کومې معنی لپاره او د کوم مفهوم لپاره استعمالېږي نو اوس راځه
هغه وخت کې هم دا د الحاد چې کوم اوس نه معنا سره دی، یعنی د خدای د وجود د انکار په معنی سره. خو هغه وخت کې به چې د خدای د وجود نه به انکار کو نو د دې دپاره به لفظ د دهریت استعمالېدو. دا یاد ساتئ. نو دهریت دا په هغه زمانه کې د خاص د وجود خدا نه د انکار کولو په معنی کې، یعنی چا چې به د خدای د وجود نه انکار کوه ته به دهری وي او دغه د نظریې ته به دهریت وي. خبر رااله ذهن ته. او یو چې کوم دی نو الحاد دی، نو الحاد به صرف دې ته نه وي چې یو سړی څه دی هغه د خدای د وجود نه انکار کوي، بلکې په دین کې چې هم د حق لاره پرېښودې ده او باطل طرف ته تللی دی نو دته به یې څه وي هغه ملحد وي. نو اوس په تاسو ته پته ولګي چې د متقدمینو په نس دهري هغه کسو چې هغه به د خدای د وجود نه انکار کو او دا زمانې ته به د دې نسبت کو. قرآن هم هغې طرف ته څه کړي اشاره کړې هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. نو ګوره چې تاسو ته د الحاد او د دهریت په منځ کې ضمناً فرق څه شي هغه واضح شي. خو عصر حاضر کې د دې نه څه مراد دی؟ نو عصر حاضر میں الحاد کی اصطلاح عام طور پر خدا کی وجود سے انکار یا اس پر یقین نہ رکھنے یعنی لادینیت کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. وزد عصر کې د الحاد نه مراد اغستل کیږي چې د خدای د وجود نه انکار کول یا د خدای په وجود باندې یقین نه لرل. ورته دوه خبرې دي یاد ساتئ. یو دا ده یو سړی به د خدای د وجود نه انکار نه کوي خو اقرار به هم نه کوي، تصدیق به هم نه کوي، یقین به هم نه ساتي، دی به بیا هم ملحد وي. ولې؟ لکه تاسو وګورئ دا اګناسټیسزم، یعنی اګناسټیسزم یو فلسفه ده، یو قسم خلق دی. هغې وایي موږ نه د خدای د وجود نه انکار کولی شو، د خدای د وجود نه اقرار کولی شو، نه انکار کو نه اقرار کو. نو اوس انکار خو نه کوي، خو که ته وایې چې انکار خدا نوم څه دی الحاد دی، نو بیا خو دا خلق انکار نه کوي، بیا به دته ته ملحد نه وي، نه تصدیق هم نه کوي. نو د خدای د وجود تصدیق نه کول یا د خدای د وجود نه انکار کول دې ته څه ویل کېږي؟ عصر حاضر کې الحاد ویل کېږي. او یو مشهور ملحد دی د مصر، چونکې الحاد د نن نه څه وخت مخکې په دغه عربو ممالکو باندې ډېره غټه حمله کړې وه، چونکې دا د یورپ سره د لینک هغه نږدې و، د دې وجې نه په دغه یورپ عربو باندې ډېره غټه حمله کړې ده. دې وجې نه عربو د الحاد خلاف ډېر غټ کار کړی دی. انشاءالله مخې ته به راشي. بهر کې په راځه اسماعیل احمد ادهم کی تعریف. اسماعیل احمد ادهم دا یو ملحد دی، د یو کتاب جوړ کړی دی په نوم لماذا انا ملحدون په نوم باندې، یعنی زه ملحد ولې یم. نو د هغې کې تعریف لیکي، وایي الایمان بان سبب الکون یتضمنه الکون ذاتیا وان ثمة لا شیء وراء هذا العالم. یعنی الحاد چې کوم دی نو دا د دې خبرې یقین دی. الایمانو دا یقین دی، ایمان ساتل په دې خبره باندې چې کائنات کا سبب خود کائنات ہے، چې د دې کائنات سبب خود کائنات دی. دا کائنات پوری وجود ترا دا عین کائنات خود کائنات د دې کائنات کے وجود سے سبب دے اور یہ کہ اس عالم کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. او د دې خبر یقین ساتل دي چې د دې عالم نه ماورا د دې عالم نه مافوق هیڅ یو څیز وجود نه لري. نو د مافوق الفطرت هستی نه سره مکمل انکار دی. نو داغه د ذات نه هم انکار دی، داغه د صفات نه هم انکار دی. نو په دې معنی سره الحاد وسکیږي استعمالي. نو د الحاد دغه کمانه لیکي لماذا انا ملحدون کې د الحاد معنی په دې سره لیکي چې ګوره ته داسې یقین وساتي چې د دې کائنات سبب خود کائنات ته، لکه خود کائنات مثلا ماده ده، څه ده ماده ده. اوسنی ساينټیسټ چې وایي او ساينس پرست خلک چې وایي ساينټیزم والا. او دویم نمبر خبره ده چې د دې عالم نه ما سوا څه نشته، لکه څنګه چې اوس ساينس پرست وایي یاره موږ ته چې کوم څه په نظر راځي یا کومه چې ماده د کائنات کې دننه دي د ټایم لیس یا سپیس لیس کې هیڅ شی نشته، یعنی د وخت او د مکان نه ماورا هیڅ یو څیز هغه څه نه لري، وجود نه لري. نو دا مصری چې کوم ملحد اسماعیل احمد ادهم دی هم په د خپل کتاب لماذا انا ملحدون کې دغه تعریف ذکر کړی دی. نو ګوره مخکې تاسو ته مو وی چې دا د الحاد فی الدین لپاره استعمالېدو، خو عصر حاضر کې دا خاص شوی دی چې ته د دې کائنات لپاره خود د کائنات سبب وګڼي، او دویم دا چې د دې نه ماورا هیڅ یو څیز هغه څه کوي ونه ګڼي، د هغې تصدیق ونه کوي. دې ته الحاد. نو په اسان الفاظو کې الحاد وس خاص دی د خدای د وجود نه د انکار کولو سره. بهر کې دا خو د دې په معنی سره یو بل تعریف د المعجم الفلسفي په حواله سره موږ دلته نقل کړی دا وایه. المعجم الفلسفی میں الحاد کی تعریف یوں تحریر کی گئی ہے الالحاد مذهب من ينکرون الالوهیت. او وی الحاد چې دا مذهب د هغه خلقو دی چې دی انکار کوي د الہ نه، د الہ نه څه کوي انکار کوي. نو
الحاد بیا هم په دې معنا سره چې د خدای د وجود نه انکار کولو ته یعنی الحاد ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے الوہیت کی سرے سے منکر ہے چې هغه د الوهیت نه یعنی د الہ د وجود نه دغه د صفاتو نه سری منکر دي. نو دې معنی سره چې الحاد واخلي دا متبادل د ایتیزم یعنی عین ایتیزم دی چې د خدای د وجود نه انکار کول. نو دغه تعریف خو تاسو د ایتیزم هم کړو چې believe it is there is no god or gods, believe there is no god or God. تاسو عقیده ساتل چې نه یو خدای شته نه ډیر خدایان شته لکه موږ د جولیان بیجینی په حواله سره خبره سره کړې و ذکر کړې و. a person who believe there is no god or gods ملحد هغه کسته ایتیست هغه کسته چې د خدای د وجود نه سکی انکار کوي د یو خدای یا د ډیرو خدایانو نه. او دلته کې د معجم الفلسفي والا که ذکر کړل یا چې کوم د احمد ادهم خبر ذکر کړ کم تعریف ذکر کو نو د دې دوه تعریفات خلاصه یو ده چې بس د خدای د وجود نه سو کې انکار وکي. خو دې کې بعضه تبقی داسي دي اب د خدای د وجود نه انکار نه کوي نو هیته به ملحد نه وای نه هغه په الحاد کې راځي. نو موږ به الحاد لپاره یو جامع تعریف ذکر کو څه ذکر کو د الحاد لپاره جامع تعریف ذکر کو. وس د الحاد لپاره جامع تعریف سره نو جامع تعریف خدا اور مذہب سے انکار کو الحاد کہا جاتا ہے. د خدای او د مذهب نه انکار کولو ته الحاد وای چې د خدای د وجود نه انکار وکي یا د مذهب نه انکار وکي نو دې ته څه ویل کېږي الحاد ویل کېږي. اوس مذهب څه ته وای ان شاء الله بیا به را روانه هفته کې څه کوو د مذهب وضاحت وکړو تاسو په هغه باندې بیا څه شي خپو شي دې ځای پورې به دا پوره